اروپایي ټولنې ولې افغانستان ته ګواښ کړی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د پرله پسې تاوتریخوالي د دوام له کبله د مرستو کموالو ګواښ کړی ده. دغه خبر د جمعې په ورځ د اروپایي د بهرنیو چارو وزیرانو شورا کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا ویلي دي چې راتلونکي سیاسي او مالي ملاتړ به په افغانستان کې د ټولو لوبغاړو د همکاري له وړتیا او هلو ځلو پورې اړه ولري. په تیره په طالبانو پورې هم زیاته شوې ده چې تاوتریخوالی د منلو وړ نه ده او باید فورا ودرول شي. له 3 ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې لږ تر لږه 14 سرحدي سرتیري شهیدان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیري په ختیځ پکتیا ولایت کې پر یو امنیتي پوستې باندې د طالبانو په برید کې شهیدان شوي. بل لوري ته داسې هم ویل کېږي چې افغانستان هوایي ځواک د ځایي سیاستوالو په خبره د طالبانو پر موضوع باندې بمباري کړې ده چې ښایي ملکي وګړي هم پکې وژل شوي وي. په افغانستان کې له ډېرو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو او په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړی ده چې د طالبانو تبادله پکې په نظر کې نیول شوې ده څو د سولې د بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. په بدل کې باید هغه نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وویستل شي چې تر دې دمه د افغانستان له حکومت څخه پوځي ملاتړ کوي. افغانستان له کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د بیا رغونې په برخه کې پراختیایي مرسته ترلاسه کوي. یوازې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د 5 میلیارډو یو رقم ورته په نظر کې نیول شوی و. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.